ښځې و ښځې و زما غټ سرې ښځې ډوډۍ راوړه چې ته ولګي دې مړه کو ظالم لورې ډوډۍ راوړه ډوډۍ. هی هی سړیه توبه او برباد شي ډوډۍ پسې بغارې وهې لکه د غوی په شان دې رمباړې شروع کړي دي. خدای دې غر که خو ډوډۍ ده داسې وایي چې ډوډۍ راوړه درته راوړمه که نه. خدای دې غر کو تباه که سړیه چې ډوډۍ پسې ملاکونه وانړې. هی د غوی لورې د تا ته غوی ښکارمه تاسو پر امباړو باندې خلک مجبوره کوئ که نه. دننه کوټه کې ناست ایله دې له بشیرونو شروع کړي دي په مخې وهې په مار ته یو ځل درته مې اواز وکړو ډوډۍ راوړه ډوډۍ دې رانه وړه خو تاسو خلک رمباړو ته مجبوره کوئ که نه. خدای مو غر کو تباه که د دې میکاپونو سره تباه شئ. خدای دې په دې سپږنو بریتو باندې تندر راوغورځوه. یو کال چې دا برید دې کم کړي نه دي او ما ته وایې چې میکاپ یې مه کوه. خدای دې دا غټ سر خاورې که. یا خدای پاکه په تا مې فیصله پرېښې ده. زما دې غوړو بریتو ته وګوره او د دې خیرن مخ ته وګوره چې دې سره زما نصیب و دې سره زما واده کېدو. ما ته خو به مې مور د ډېره نازه ګلاب ګل ویلې لکه د مار. دا ګلاب ګل به ستا په شان وینو. مور دې ما ته معلوموله هغه ته د درسانګې ترور هغه مېړه چې بوکه شوی ولو د هغې مړي ته راغلی و نو دلته زه لیدلې ومه. خلکو مړي ته ژړل او ستا مور ما ته کتل وایي دا جلۍ څومره ښایسته ده. نو مور ته دې ورشه ورته ووایه چې زه تا له ولې غوښتمه خدای دې غرق غټ سر دې خاورې شه. په پردو مړو کې چا خبره رښتې جوړوئ غرق شئ. یاره په خبره کې خو دې وزن شته دی ښځې ښه څو چې په مړو کې رښتې جوړئ د هغې د خو به همدا حالي که نه لکه څنګه چې زما دی. خو زه خیر دی زما مور دې مله وبخي ښه ښځه وه. او که نه ډېره ښه ښځه وله ستا دپاره خو ښه وله. زما خوندې ښاپېرۍ درته وکړله او ما ته وګوره خر شین خر یې راته په واده کړی دی لکه په غاړه کې راواچولې اوس مې نه خلاصۍ هم نشته دی غرق شي. ای خدای دې ښه که ښځې بس خیرا میرا نورې مه کوه پوه شې بس هر څه په خپل ځای څه تېر شو هغه هېر شو. خبره داسې ده که نه ورشه ډوډۍ راوړه یعنې د ولږې د لاسه مړ کېږه مله شابه او دا راته ووایه چې ساده ګل او هغه انځر ګل چېرته دي کار مې دی ورسره. هغه هم ستا بچي دي که نه چې دا په خیراتو باندې ګرځي. تاسو پورې خو همدا خېټې شته دی نور خو ما چا خبره توره چېرته ونه کړله بس همدا خېټه ده ور اچوئ ورته. بس هغه خېټه خو خدای پیدا کړې ده همدې دپاره خلک کارونه هم کوي چې خېټه نه وي نو ژوند به څنګه کوو. خبره داسې ده که نه هغه ساده ګل او انځر ګل چې راغی که نه نو ما ته یې راولېږه حجرې ته موږ د خیره سره سبا کاکا کره ځو چې چکر ورکړمه او ته هم ځان تیاره کړه د خیره چکر ووښه سبا د ډوډۍ بل ته خورو. نه 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 کاکا ماکا کره نشته دی پوه شوې. اتېره هفته هم ستا ورور کره تللي ولو دې ورته به ماما کره ځي د خیره سره زما ورور کره به ځي. نه 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 زما ورور کره به ځي هغې سره ما پرون واده کړې ده چې موږ سبا نه بل سبا تاسو کره درځو نو سبا ته به هغې کره ځو بیا بل ټیم ستا ورور کره لاړ شو. نه 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 بس ستا ورور کره به بل کره لاړ شو ښه یوه زما ورور کره سبا ځو بیا بل هفته به ستا ورور کره لاړ شو ښه او که نه. یاره ښځې تا سره به زه څه لانجې وسکومه خو خبره داسې ده که نه چې ساده ګل او انځر ګل راغی نو اوټونه به واچئ که تا له یې اوټ واچولو خو ستا ورور کره به ځو او که ما له یې اوټ واچو نو زما ورور کره به لاړ شو که څنګه. صحیح ده بچې چل دی که نه چې موټونه د خیره سره واچول که ما ته یې واچو ګوره بیا به د خپلې وادي نه شاته کېږي د خیره شه بیا به زما ورور کره ځو ښه. یاره ساده ګله روریه د مور او پلار خو بیا جنګ دی څنګه چل دی کور ته ننوځو او که نه د احمد علي ماما د زوی کوژن ده کال ته لاړ شو هلته ډوډۍ وخورو څنګه دې خوښه ده. یاره انځر ګله ته ورې لږ سوچ وکړمه نوی راوړه کې که بس راځه کور ته ځو مړه هغه خیرات ته تلو 3 کلي مور پسې مزل کړی ولو هلته هم ډوډۍ خوړلې ده بس صحیح ده کور ته ځو لږ خوب کوه که څنګه قدم راواخله. صحیح ده ساده ګله بس تا به ومنو چې څنګه ستا خوښی راځه هم دې کور ته به لاړ شو مړه. الله ساده ګله وینځر ګله تاسو راغلي یې په خیر. یاره ستاسو په سر خو موږ اوس 15 ساعته جنګ وکړو ډېره ښایسته مقابله مو وکړه زما د ستر پلار ښایسته مقابله وه او که نه تاسو اوس راغئ. هوا مورې ډېره ښایسته مقابله مو وکړه او که نه ما وینځر ګل هم بار ولاړو ډېره ښایسته مقابله م ولیدله که څنګه انځر ګله قدم راواخله. بالکل بالکل مورې د ساده ګل خبره د کاڼي کرښی او که نه ستاسو مقابله موږ په دروازه کې واورېدله کلار یې هلته ورته ولاړو او ټول کلي واورېدله ماشاءالله داسې ښایسته ښایسته تیز تیز اوازونه هم دي بس مکمل کلي بس چا خبره درته شاباسۍ ویل او چکچکې درته والي او که نه لکه د مار غوندې موږ ولیدله او که نه. وایي دا څه وې زموږ مقابله په مفته کې ټول کلي واورېدله او موږ ته خو چا بیخي انعام هم رانه کړو. و سړیه د باندې راوځه راشه که نه زموږ مقابله ټول کلي اورېدلې ده چا انعام هم راونه لېږو هله زر راشه. یاره انځر ګله وروره ښه د دې غټه توره خو پلار کړې ده اوس یې راغواړي سم ملک دی ښه مور مې پرې داسې چغې وایي چې راشه وایي نو که نه دته به څه وي زموږ د پلار. ښه زما بچو ساده ګل او انځر ګله څنګه چلې اوټونو ته تیار چې اوټونه واچوې او که نه. لکه انځر ګله د څه شي اوټونه وایي زما خوږو زامنو ساده ګله او انځر ګله دا ټوله کیسه باندې به دې زه پوهې کړمه. خبره داسې ده که نه چې دا دومره غټه مقابله چې وشوله دا 15 ساعته نو نتیجه معلومه نه شوله. خبره داسې ده که نه چې ما ویلې چې زموږ ورور کره به په مېلمستیا سبا ځو او ستا پلار ویلې چې موږ کره به زما د ورور کره به په مېلمستیا ځو نو اوس خبره داسې ده که نه چې خبره تاسو دواړو ته پاتې ده که اوټ هم ما ته واچولو په زموږ ورور کره به ځو او که اوټ هم پلار ته واچو نو د هغې ورور کره به ځو نو تاسو ښه پوهېږئ چا ته اوټ اچوئ نور خو خپله خوښه ده.
هو ساده ګله زمونږ ګوټونه خو ډېر خطرناک دي ښه موږ خو وسې بس وچا خبره فضول استعمالول خو دا خو غلا چې غټ ځای نیسي ښه پردو کورو ته به ځو خوراکونه به کوو یاره دا اوټ ګوره بیا بې ځای چېرته ونه غورځې لکه د مار ښه نه انځر ګله ته بېغمه شه دې نه بعده چا خبره جب کېږدم او 5 ګوټې ورته ورکومه اوټ به رانه بیخي نه خرابېږي ها سنځر ګل او ساده ګله ډېرې کیسې میسې به نه کوئ په ملکۍ په چوکۍ څه ناست یم اوټ به ما ته اچوئ خبره داسې ده ټیمه بې ځایه کوئ او ډایرکټ د اوټ فیصله وکړئ چې اوټ چا ته ورکوئ که ما ته م راکړو نو ډېر به ښه ډېره دعا به درته کوم هویه که نه ساده ګله اوټ به چا ته ورکړې اوس یې مور له ورکړو که پلار له ورکړو یاره انځر ګله که زما منې که نه نو د دې مور رور چې دی که نه هغه غریبانان دی هغې د صحیح ډوډۍ نه پخوي هغې د کور کې سار چیم چندانې نه وي خبره داسې ده که نه د پلار رور چې دی که نه کاکا ډېر زیات مالداره دی اتې دفعه مور کړه ده ورغلی وم سهار کې بیا هره سهار بیا پراټې پخولې نو خبره داسې ده که نه زه خو یې پلار ته اچومه نو ستا خوښه ده وایي زما ساده ګله روره زه خو ستا په لاره ځمه که نه چې ته په کومه لاره ځې نو په هغې لاره به ځم چې ستا اوټ د چای د همغې به زما مې ځکه ته زما مشر ورور یې نو زه د ستا ته ډېر زیات احترام لرم او که نه زما ته پته ده ما ته احترام نشته دی ته پلار ته احترام نه کوې مونږ به ته وکړې خو داسې وایه چې د پراټو مې واورېدل قدم را واخله خو چې پوهېږي نو څه له شرمول کې مړه ساده ګله بس ورځم دره پراټې ښې دي سر کې پراټې د شپې به د خیال سره چرګان او پر غرمه کې خدای خبر غویان او که بیزوګانې نه رښتیا وزې ها څنګه چل دی زما بچو فیصله وشوه که نه او پلاره د خیره سره زمونږ فیصله چې ده نتیجې ته ورسېدله او زما دا ډېر امپورټنټ دغه چې دی که نه اوټ دا ستا دی پلارجانه مبارک دی شه پلارجانه بچې ساده ګل څنګه خبره وکړه که نه چې ډېر امپورټنټ اوټ دی نو دا زما اوټ هم چې دی که نه ستاسو پلارجانه ډېر زیات دي درته مبارکي او تھینک یو زما ښایسته زامنو خبره داسې ده که نه چې فیصله خو سر ته ورسېده نو ځان تیار کړئ د خیر سره کالي مالي هر څه هم تیار کړئ چې سبا به هم د خیر سره زما په پاچاهۍ کې یوه حمله چې ده د خیر سره ستاسو د پلار د رور په کور ده د کاکا په کورم نو ورځئ پې د خیر سره او که نه لکه د مار به پې حمله کوئ ښه چې یو شی هم د نه پاتې نه شي کور یې د جارو صفا سوتری کوئ خوراک مراک پکې پرې نه دی ګوره دا انځر ګله دې ته معلومات نشته دی چې ما مونږ پورې خېټې نه دي ګودامونه ته بېغمه شه پلار او مورې دا کور به یې داسې صفا کړو د خیره سره که نه چې په کور کې به یې 7 دانه غنم هم رانه پاتې نه شي که څنګه انځر ګله لکه د مار په دې قدمونه راواخله او وردو وپې د خیره یاره ساده ګله نو سهار وختي دی راپاڅېدلي او مور او پلار چې دی اوسه پورې د کوټې نه راونه وتل یاره مونږ خو د ولږې دلته مړه کړو په کور کې هم ډوډۍ نشته دی اول ته مونږ ځان نه رسوي خو په دغه لګن کې کیلې پرتې دي دا به وخورو که نه نه انځر ګله دې ته لاس ونه وړې دا هم د یو میاشت وختي نه دي چا خبره خېړه به پې مړېږي او که نه چا خبره هسپتال ته به م ورسوي او که نه د کاکا د کور نه به م وباسي دا ونه خوري دا خرابې شوي دي ها څنګه چلې ساده ګله انځر ګله تاسو تیار یې د خیره سره لاړ شو ها انځر ګله دې ته اوس جواب ورکړې مور ته وایي تاسو تیار یې ما خو 2 ګنټې کېږي بوټان هر څه مچولي دي تاسو نه یې راوځي زه چې ځو که نه کاکا کاره له شا بئ نه زویه ساده ګله خبره داسې ده که نه چې د کاکار کره دې نه ځو نن به د خیره سره د ماما کره ځو دا څه وایي ساده ګله مور څه وایي مور مونږ خو فیصله د کاکا په کور باندې کړې وه ما ورته خو د کاکا کور ته ورکړې چې کاکا کره به ځو او دا اوس چې ماما کره به ځو او که نه انځر ګله مور یې مونږ خو د کاکا په کور باندې اوټ ورکړی چې کاکا کره به ځو نو دا څنګه چل دی ګوره ساده ګله انځر ګله ډېرې لانجې به نه کوئ تاسو خو زما د غوسې ښه پته ده که نه خبره دې ده که نه چې ماما کره به دې ځو ما پرون هم فیصله کړې وه او نن یې ویم چې ماما کره به دې ځو ستاسو اوټ موټ انتن نه ورکړي خبره دې ده که نه چې ځان تیار کړې چې ځو د خیر شا بئ مړه ساده ګله نو دا څه کیسه شوه یاره وایي زما ساده روره نوم زما ساده دی او ته زموږ نه ډېر ساده یې ته اوسه پورې په خبره باندې ونه رسې چې څه چل شوی دی نه یاره ساده ګله زه خو په هېڅ پوه نه شوم چې دا څه چل روان دی هی زما انځر ګله روره زما عاجزه روره خبره داسې ده که نه چې په دې خبرو باندې ستا مازغه نه رسېږي ستا مازغه لکه کچه دي ښه او که نه خبره دې ده که نه چې په دې کې به د مازغه درد وکړي خو په خبره باندې خلاص نه شي خو بس په لنډو کې به درته ووایم که نه چې شل داسې شوی دی چې بېګا زموږ په اوټ باندې معامله شوي